بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. باب بیان د صفات تور د پیغمبر علیه السلام کې مخکې مهر مبارکو دلته تور څه ذکر شو. مهر د دعوت په د پاره او اصول شرعي دا د کفارو چې اول دعوت ورکول کېږي چې دعوت نه کې قبول نو بیا به جهاد ورسره کېږي. نو دیغه نه بعد د جهاد حالات خبره شو. د اول روایتو کې د ان حضرت صلی الله علیه وسلم د تور مبارکه قبیعه سیف د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فضا و موږ تاسو چې د خپل چړې چاکوګانو خنجرو د شلمینو د دلته لاس ته ځای نه چي نشي دا لاس باندې چې دا شای نشي دلته د سي اطراف لري دلته مخ کې طرف تم د چاکو طرف تم څه شای لري ختم چې د لاس ونه خوېږي ختم دغه ته قبیعه وي خپل د لاس ځای نه د شا تکیه د سپینو زرو په ډیرو روایتو کې خدا راغله. په یو روایت کې دا راغله چې مکه معظمه ته چې ننوت توره مبارکه د ان حضرت صلی الله علیه وسلم سره زرم په موجودو سپین زره چیرو قبیعه د سرو زرو خبره دلته رانغله. دا مسله چې د سرو زرو او د سپینو زرو استعمالول د لوښي خو مخکې موږ تاسو ویلي چې لوښي استعمالول ممتنع دي. د ګیڼو خو ځان ته خبره وه خو د لوښي استعمالول خو ممتنع و. اما د تورې په باب کې د زینت لپاره د سپین زر استعمالول جایز دي. د استعمال ځای چې نه وي هغه د سپین زر استعمالول جایز دي. اما د سرو زرو استعمال خو ناجایز ده. د زینت لپاره هم نبی اسلام څنګه توره د سرو زرو وه او حالم آخر وخت د فتح د مکې وخته حرمت د سرو زرو نازل شوی هم ده. نو جواب دا ده چې دا خو یا حضرت پیغمبر علیه السلام د کفارو نه نیولې وه دا سونه خو یغوب کې کړې وه دی نه وه کړې یا دا معنی دا نقش چې جوړیږي نقش یو داسې نقش وي چې د باندې نه شای پورې سریښ شي یو آب چې ورته وي آب ورکې دا باندې نه چې کوم شای پورې سریښ شوي دا خو را جدا کېږي لکه مې خو باندې پټک ویلي لیکن یو اوسپنې ته چې آب ورکې زیړ رنګ ورکې دا رنګ بیا د اوسپنې نه را جدا کېږي وایي سره سپین زر خو هغه منقش و نقش و په د سرو زرو آب ورکړی شوی و جدا کېدو نه بیرته نو د ضرورت په خاطر تقریر راغلی پرېښودن ټوله خو بېزتي نه ضایع کوله که نه د سرو زرو نقش هم ناجایز ده. د سرو زرو نقش هم ناجایز ده. د تورو په باب کې استعمالول ممتنع دي. د نورو لوښي هم استعمالول دي. د اخر کې ابن سیرین چې تابعي ده دا وایي ما خپله توره جوړه کړه په نقشه د تورې د حضرت سموره ابن جندب باندې خو سموره ابن جندب راته ویلي وه دا خو تابعي ده هغه صحابي ده هغه ویلې چې ما توره جوړه ده په نقشه د تورې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې ځکه ما هم د هغه په نقشه جوړه کړه وکانه حنیفه دا توره حنیف و حنیف څه معنی د مسیلمة الکذاب قوم چې هغه د صدیق اکبر او دولتونو په دور کې یو لوی جهاد ورسره وشو د دعوې د نبوت چې په دروغو کړې وه هغه بني حنیفیه د یغه قوم آهنګارانو دا ښې تورې جوړولې نو یا دا معنی د یغه ځای توره وه د نبي علیه السلام توره د یغه وه ما په یغه نقشه جوړه یا دا معنی چې جوړه شوې د یغه په نقش وه اگر که جوړه الته نه وه آهنګار هغه پش دا د بني حنیفه و نه وه خو جوړه په یغه طرز وه لکه اوس مثلا یو ځای چاکو وي دلته خلک جوړ کړي وایي دا پلانکی قسم چاکو ده نسبت یې هغه ته کېږي نو نسبت یې هغه ته کېږي. نو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ډېرې تورې وې جهادي اسباب د ده تورې دا بل مخکې را روان دي زغرې یوه توره یې وه د معصور په نامه باندې بله د قضیب په نامه باندې بله د قلعي په نامه باندې بله د حطب په نامه باندې بله د مخزم په نامه بله د رسوب په نامه بله د سمسامه په نامه بله د لوحی په نامه بله د ذوالفقار په نامه واعد لهم ما استطعتم په تقاضا غنیمتونه په نو جهادو کې خو جنگ شوی ده غنیمتونه پکې نیول شوي دي مجموعه خدای په اوږدو غزواتو کې شریک ده نو نه تورې دا هر یوې تورې ځان ته نوم امتیاز
دا ذوالفقار به ډېر د ده سره و. دا فقار دا د ملا بندو ته ویله کېږي. دغې تورې شام داسې بند لکه اسواني نه یي چې جوړه شي دغه حیثیت باندې ډېره مضبوطه توره وه. خو معجزې د پیغمبر علیه السلام ته وګوره، خپلې خو یې دا تورې وې. په بدر کې د حضرت عکاشه رضی الله عنه توره ماته شوه. نبی علیه السلام ته راغی چې توره ماته شوه، لرګی یې مات کړو، د لرګي داړه دا نیمه په لاس ورکړه چې ورشه په دغه جنګېږه. یو ښایسته توره تر جوړه شوه، مضبوطه قوي، چې حضرت عکاشه تر مرګه بیا هغه استعمالوله. په احد کې بل صحابي مبارک ته توره ور ماته شوه. پیغمبر علیه السلام ته راغی چې توره مې ماته شوه، د خرما لښته دغه یې ورکړه، د هغې نه توره جوړه شوه، تر مرګه یې استعمالوله. دا بیا معجزې دي د په تورې کې چې ښکاره شوي دي، او دا یې خپلې تورې وې.